دغه جنډې د ملالې دي. مجاهد معصوم راته د جهادي دورې خوندوره خاطره داسې شریکه کړه. د زابل نوبهار ولسوالۍ ته پر جهادي سفر تللی و. را سره د همدې ولسوالۍ ولسوال هم مل و. د کلي تر څنګ په هسکه غونډۍ مو څو جنډې تر سترګو شوي چې دنګې ولاړې او د سهار بادونو په ناز رپولي. له ولسوال مو وپوښتل دا د چا شناخت دي؟ ویل یې دلته یو مجاهد و چې د یرغلګرو سره د مخامخ جګړې پر مهال زخمی شو. د جګړې د شدت له امله دومره څوک نه و چې زخمي راښکته کړي. له کلي یوې ملالې خورکۍ چې کله دا صحنه ولیدله سمدلاسه یې د زخمي مجاهد لور ته ورمنډې کړل. د هغه ټوپک یې راواخیست او دوه یرغلګر یې هم د خپل شوم عمل په سزا ورسول. یرغلګرو ورباندې فایرونه وکړل چې په پایله کې همدغه ملاله او غازي اشنا له زخمونو وروسته پر شهادت ورسول. انا لله و انا الیه راجعون. هیواد د اتلولیو ګڼې داسې کیسې لري چې اورېدل یې سړی د حیرانتیا په ټال کې زنګوي.